الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قیامت راتلو علامات او نخي بیانی دی. آغا نخي چی آغا دا قیامت پر راتلو باندې دلالت کئی. بیا تقسیم منگ دا علاماتو کڑیو چی باز نخي وڑی دی، باز غٹ یولوی نخي دی. نو منگ اول باغ وڑی نخي بیانو او په وړو کې هغه نښې چې هغه راښکاره شوي دي. بیا به هغه نښې بیانو چې هغه لا پاتې دي، او بیا به هغه لویې نښې چې کومې به بلکل قیامت ته نږدې راځي هغه به بیانو. نو په دې دیني مجالسو کې ښه په شوق او ذوق سره شرکت کوي او دا درسونه ښه په شوق سره اوري. خصوصا نن سبا شپې اوږدې شوي دي، او چې له درس نه موږ فارغه شو وځو بیا هم په باندې 8:20 منټه بجې لوی وخت بیا مې انسان ته پروت وي د ډوډۍ د خوراک او د دمې. نو کوشش کوي چې په دې خپله شپه ورځ کې لازم څه وخت هغه د الله د دین دپاره وباسئ. نور خو هسې دا حال دی او خیر خیریت دی چې څه نه څه وخت موږ د الله د دین دپاره وباسو، د دې دپاره چې په دې دین باندې پوه شو. الله دې موږ په دې دین باندې پوه کړي. دا زموږ شپږم بیان دی په دې علاماتو کې. باز ذکر شیو او کم چی پاتی دی هغه به ذکر کوو که الله سبحانه وتعالی توفیق راکو او ژوند یې راکو. یوه نښه د قیامت په باره کې دا بیان شوې ده چې د یوې زنانې نه به د هغې مشر پیدا کیږي، د وینځې نه به د هغې مشر پیدا کیږي. وضاحت به وکړو چې دا څنګه د اول د حدیثونه ووایو چې په دې باندې څه دلیل دی چې د یو زنانه به خپل مشر زیږي، خپل مشر به ترې پیدا کیږي او یا د وینځې نه. معروف حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی د ابو هریره رضی الله عنه وی کله چې جبریل علیه السلام په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی او تپوس یې ته وکړي چې متى الساعه، قیامت به کله راځي. جبریل علیه السلام دا تپوس ته چا نه وکړو؟ د رسول صلی الله علیه وسلم نه. متى الساعه، قیامت به کله راځي؟ نو هغه ورله جواب ورکړو چې ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. د چا نه چې تپوس وشو د ده سره هم دومره علم دی څومره چې د سائل تپوس کوونکي سره دی. یعنی جبریل علیه السلام ته هم پته نشته چې قیامت به کله راځي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما ته هم پته نشته چې قیامت به کله راځي، د دې ما ته پته نشته. ولكن سأحدثك عن أشراطها. زبطات دا قیامت اغا علامات بیان کم باز خدا ما تا پتا نشتی چی قیامت بکل رازی. دا مسئلہ منگ پاوله که واضحه کری و چی دا قیامت تا راتلو علم دا صرف اللہ دا زن سر ساتلے، نیو پیغمبر تا نه په ملائکو کې چاته او نه یو ولی او نیک انسان ته هیڅ چاته دې پته نشته چې قیامت به کله راځي. نو یو نښه ورته دا ذکر کړه چې اذا رأیت المرأة وفي رواية الأمة تلد ربها فذاك من أشراطها.
وی چې کله ته ویني یوه زنانه یا یوه وینځه چې د هغې نه پیدا شي د هغې مالک، نو دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده، بیا به قیامت راځي. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې کله تپوس وکړو جبریل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د قیامت په باره کې، نو ورته ووی فاخبرني عن اماراتها. وی جبریل ورته ووی چې د قیامت ته راتلو علم تا سره نشتی، نو زه د دې نه خو مې خبر کړه چې د قیامت ته راتلو څه علامات دي. نو هغه ورته یو نښه دا ذکر کړه چې ان تلد الامة ربتها، چې کله د وینځې نه د هغې مالک پیدا شو، نو دا د قیامت په نښو کې یو نښه ده. یو بل دلیل پې دام دی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت دی، پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نښه ذکر کړې دی چې اذا رأیت الامه، کله چې ته وینې یوه زنانه یا یو وینځه د هغې نه پیدا شي د هغې مالک. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی. د ابو هريره رضی الله عنه د ابو ذر غفاري نه یو بل روایت هم دی، امام نسائی رحمه الله راوړی، صحیح حدیث دی. وی جبریل علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا محمد اخبرني متى الساعه، اے محمد صلی الله علیه وسلم دا خبر ما ته بیان که چې قیامت به کله راځي. وی فنکس فلم یجبه شیئا، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر ټیټ کو، څه جواب یې وله ورنکو. ثم اعاد، هغه بیا دا تپوس وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا جواب ورنکو. بیا یې تپوس وکړو، بیا جواب ورنکو، نو بیا ورته دا ووایي چې ما المسؤول عنها باعلم من السائل، زما سره هم دومره علم دی څومره چې تا سره دی، زه د قیامت ته علم نه یم خبر چې کله به راځي. ولکن لها علامات، خو د هغې څه علامات شتي، د قیامت ته راتلو علامات دي. یوه یې ورته دا ذکر کړه اذا رأیت المرأة تلد ربها، او چې کله دې ولیده یوه زنانه چې د هغې نه پیدا شو د هغې مالک، نو دا د قیامت په علاماتو کې بیا یو علامه ده. علماو د دې ډېرې معنی ذکر کړي چې دې څه مطلب دی چې د زنانه نه به مالک پیدا کیږي. بعض مشهور اقوال چې کم دي هغه به ذکر کو، او کم چې دې لرې دي او کمزوري دي د هغې ذکر کولو ته ضرورت نشته. یو قول دا ذکر کړی دی او دا مشهور قول دی، او اکثر علماو هم دا قول ذکر کړی دی. وی د دې مطلب دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د اسلام به خور شي او د مشرکانو د ملکونه به فتح شي او مسلمانان به زورور شي په کافرانو باندې، نو د هغوی نه به قیدیان راولي، په هغه قیدیانو کې به زنانې چې هغه به د مسلمانانو سره وینځي شي. نو کله چې مالک د دې خپلې وینځې سره کوروالی وکړي او بچی ترې پیدا شي، نو دا بچی خو د دې مالک بچی دی، نو دا د دې ښځې هم مالک شو. ورسېدی دا ماشوم د مالک زوی دی، د دې وینځې چې کوم مالک او سید دی، نو دا ماشوم هم د هغې زوی دی. نو چې د هغې زوی دی، د هغه مالک زوی دی، نو بیا دی مالک شو. یو معنی دا ده، او اکثرو علماو دې له ترجیح ورکړې ده. بعضو علماو په دې باندې رد کړی دی چې نه،
دا خو د امت په اوله کې داسې شوي دي او د قیامت علامات مطلب دی چې په اخره کې به داسې کېږي په اخره زمانه کې خو صحیح خبره دا ده چې لازم نه ده چې د قیامت نښه به وي نو هغه به په اخره زمانه کې د قیامت نښې په اوله زمانه کې هم راغلي دي لکه په هغې باندې ټول نه اولنۍ نښه موږ کومه ذکر کړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت او هغه ته نبوت میلاوېده د نن نه سره پس 1400 کاله مخکې شوي دي نو لازم خو نه چې د قیامت نښه به په اخره زمانه کې راښکاره کېږي خو چې کله دا نښه راښکاره شوه پوه شه چې قیامت نږدې دی نو داسې هم کیدی شي چې د نښې نه مراد دغه وي چې دغه به ډېرې شي دا وینځې به ډېرې شي او بیا به دا مالکان ورسره کوروالی کوي نو د هغې نه چې کوم بچی پیدا کېږي بچی به څه وي هغه به سیدي چا دا خبره ذکر کړې ده وایي د دې معنی دا ده چې کافران به په مسلمانانو باندې زورور شي دا یو عالم نیم دې له ترجیح ورکړې ده اگر که دا خبره هم داسې لرې ده وایي د دې مطلب دا دی چې کافران به زورور شي په مسلمانانو باندې او د هغوی ملکونه به ونیسي لکه څنګه چې کافران زورور شو د اندلس د علاقې او دا پخوا د مسلمانانو سره وي اوس د چا سره دي اوس د کافرانو سره دي نو کافران به غالب شي په مؤمنانو باندې په ډېرو ملکونو او علاقې به ترې ونیسي نو یو زنانه به د هغوی په قید کې راشي چې هغه به مسلمانه او بیا به داسې چل وشي د هغې سره به وړوکی ماشوم وي د دې زنانه سره به ماشوم وي چې هغه مسلمانه ده نو څه چل به وکړي د کافران د مور او د بچی به جدا کړي بیا هغه بچی به لوی شي او څه وخت بعد هغه به بیا د دې مور سره واده وکړي د هغه زنانه سره به واده وکړي چې دې ته جدا شوی نو یو معنی وی دا ده خو دا هسې لرې ده کوم چې مشهور اقوال دي هغه دوه دي یوه هغه دغه قول له ما چې اوله کې ذکر کو اکثر علما دقه وایي چې دې مطلب دی چې جهاد به عام شي او وینځې به ډېرې شي نو د هغې نه به د مالکانو بچي پیدا کېږي هغه مالکان دي خو یو مشهور قول هغه دا دی چې دې لم بعضو محققینو علماو ترجیح ورکړې ده هغه دا ده چې په آخره زمانه کې به کله چې فتنې ډېرې شي نو د مور پلار حقوق به څوک نه ادا کوي او د مور پلار سره به د بچو د طرف نه ظلم او زیاتی شروع شي او د مور پلار خیال به څوک نه ساتي نو دا بچی به د مور سره داسې معامله کوي لکه څنګه چې مالک د وینځې سره کوي یا د یو خادمې سره کوي دی به دا مور وهیم دی به دا مور ته کنځلیم کوي دی به دا مور بېعزته کوي نو دا مور به د دې زوی سره داسې وي لکه خادمه چې د مالک سره وي نو دا خو اوس د دې ښځې زوی دی چې د هغې نه پیدا شو بیا په دې ښځه باندې زورور شو نو دا یو کنایت دی چې وګوره د دې ښځې نه د هغې مالک پیدا شو مالک نه دی خو مالک ورته په دې وي چې معامله د هغه د دې مور پلار سره داسې ده لکه د مور پلار چې خادمان او نوکران او دی مالک که په هغه اولني قول والو هغه اولنی قول والو چې جهاد به عام شي نو دا نښه ښکاره شوې ده ځکه چې د عمر بن خطاب رضی الله په دور کې د علي رضی الله عنه عثمان رضی الله په دور کې دنیا ملکونه فتح شوي د وینځې د مسلمانانو سره ډېرې او که دا قول والو نو هم راښکاره شوې ده دا علامه چې بچي د میندو سره داسې معامله کوي لکه څنګه چې مالک د نوکر سره کوي نن سبا زموږ دې زمانې ته وګوره او زموږ دې دور ته وګوره د مور پلار حقوق هغه خلکو د خپو لاندې راوستي دي او پایمال کړي دي او د مور پلار په حقوقو باندې
د بچو حقوق لا او د ښځې حقوق لا او د یارانو او دوستانو حقوق له ترجیح ورکول. نو اکثر دغه پلار دغه مور چې دی بچو له جیدات ساتلی، دی بچو تربیت یې کړی، دی لوی کړي ټول، د هغوی بیا په هغه کور کې ځای نه وي کوم کور چې هم دغه پلار جوړ کړی او دغه مور ورله ساتلی. نو هغو اکثر یا په بورچخانه کې اوسي او یا یو څښاونته کې وړونته کې کمرې بس پای کې بوډا بوډۍ پراته. نو اکثر خو خلک که تاسو خیال کړی دی نوکر له په کور کې وړونته کمره ورکوي، دسي که نه وړه کمره چې پای کې ډېر مراعات نه وي هغه دې نوکر له ورکړي نو نوکر پکې اوسېږي او خاصم نوکري. نو داسې معاملات د مور پلار سره به شروع شي. د حدیث کې دا معنی ده نه پرته ده او دا واضحه ده چې نن سبا ډېرو خلکو د مور پلار سره دا معامله شروع کړې لکه د مالک او د نوکر. نو دغه بوډا سپین ګیری هغه بیا په کور کې یو نوکر شي چې هغه بیا د دې بچو هغه بچي ساتي او کور له سوداګانې راوړي او کله پې یو چغې وي او کله پې بل چغې وي هغه د نوکر په شان شي. مور غریبه بیا دغې ته پاتې شي چې هغه دغه خدمتونه کوي او دانوسي ساتي او کړوسي ساتي او د هغې څوک تپوس نه کوي. نو د هغې ژوند په کور کې داسې شي لکه د نوکرې په شان. دا زوی مالک چې د دې نوکرې سره څه وکړو هغه غریبانان هم د خولې نه غږ نشي ویستی او ته پته دی چې دا بچی دا خبره نه وړي. ها اوس داسې مور پلار چې ورته پته وي چې زما دا بچی زما دا خبره وړي نو دې بچي ته کنځلي م وکړي بدې ردې ورته م ووایي غوسه ورته هم شي. هغه ځان داسې ویني چې زه به دې بچي باندې زورور یم او دا بچی ادبناک دی محترم دی دې ما له واپس جواب نه راکوي. نو د دوی معامله داسې وي لکه چې دا پلار باچا دی او مالک دی او دا بچی ورسره نوکر دی. مشر سړی به وي بچي به یې وي پلار یې بې عزته کړي ورته قار شي ویې ویي خو په هغه اوچت انسان کې دا مجال نه چې پلار له جواب ورکړي یا هغه باندې ګزار وکړي والعیاذ بالله. خو نه معامله اکثر الټه ده. بچي مالکان شوي دي او مور پلار څه دي د مور پلار نه نوکران جوړ شوي دي. بلکې داسې واقعات پکې هم راغلي دي چې تپوس شوی دی چې د سپین ږیری څوک دی یا د بوډۍ څوک د تاسو سره نو جواب کې ورته ووایي دا زموږ نوکر دی یا نوکر راغلی دی. د دې د لاسه چې د مور پلار وي په ډېرو خبرو نه پوهېږي په ډېرو طریقو باندې نه پوهېږي. خپل مور پلار سره ښه کوئ او څنګه چې هغوی ستا دپاره ډېر څه کړي په هغه وخت کې چې تاسې نشو کولی اوس د هغوی دپاره هغه څه وکړه په داسې وخت کې چې هغوی څه نشي کولی. پلار بوډای شي مور بوډۍ شي د هغوی طاقت ختم شي. طاقت ختم شي نو بیا ته د هغوی امسا او ته د هغوی هر څه ځان به لرې ساتئ د حقوق الآبا والامهات نه د مور پلار سره د بد کولو. او سخت وعیدونه راغلي د دې خلکو دپاره. زما موضوع دا نه ده یعنې ما به د تفصیل بیان کړی او الحمدلله موږ ځای په ځای د دې مسلو ته اشارې کړي دي او خبره مو واضحه کړې ده. خیرې شوي دي هغه انسان ته د جبریل علیه السلام په ژبه باندې او امین به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی چې ادرک ابواه فی الکبر مور پلار ورته په بوډاوالي کې ملو شوي دي او د جنت ته لاړ نه شي. نو ډېر غریبانان اوس داسې شتي چې نه مور شتي نه پلار شتي بس داسې دي چې پلار یې نشتي بس داسې چې مور یې نشتي هغه هر څه ته نیمګړی پاتې شو. دا یو ډېر لوی نعمت دی د دې قدر کوئ د دې احترام کوئ او الحمدلله ثم الحمدلله چې کوم سړی دیندار او د دین سره تعلق نو د مور پلار سره معامله ښیي. اکثر د مور پلار
زور ورکوي بچي له دیني تعلیم نه ورکوم دنیوي ورکومه چې د دې نه غټ سړی جوړ شي دقه غټ سړی دا تعلیم یافته دا انجینیر دا ډاکټر او دا ساینسدان او دا مالدار او کروڑپتی لکپتی بیا اکثر د دې مور پلار حق نه پیژني او سره ظلم او زیاتې کوي نو خپلو بچو ته دین وښایئ ستاسو بیا قدر کوي یوه او بل حدیث کې دا راځي چې د خپل مور پلار سره ښه وکئ ستاسو د بچي به تاسو سره ښه کوي او تاسو ځان پاک ساتئ د زنا نه او د فحاشۍ نه ستاسو ښځې به ځان بیا لرې ساتي د زنا او فحاشۍ نه مشهوره خبره ده چې څه کري هغه به ریبې څه چې کې تا سره به کېږي نو څنګه چې ته کې د مور پلار سره داسې به کېږي تا سره دا خبره یاده ساته دا یقیني خبره ده لا شک فیه په دې کې ذره برابر شک نشته ذره برابر څنګه معامله چې ته اوس د مور پلار سره کې دې ته انتظار مه کوه چې زه وینم چې زما بچي به څه کوي بس د اوس نه ته معلومه که دا ستا چې څه حال دی د مور پلار سره ستا د بچو به هم دغه حال ستا سره د اوس نه معلومه ده لیکن انتظار ته صبر نشته کم سړی چې د مور پلار سره ښه کوي او د مور پلار قدر او احترام کوي او د هغوی خبره مني الله رب العالمین نه په دنیا کې خرابوي او نه په آخرت کې خرابوي الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي ټول چې د مور پلار حقوق ادا کړو او کمې زیاتې چې زموږ نه شوې ده الله دې موږ ته د هغې بخانه وکړي او که د چا مور پلار وفات شوي نو رب العالمین دې د هغوی د قبرونو نه جنت باغچې جوړې کړي او الله دې اوس زموږ ټولو ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي کوم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچي او الله دې هغوی د هر قسمه بیماری نه او د فتنې نه دې الله په امن او امان کې ساتي او الله دې د هغوی اخرې خاتمې په ایمان سره کړي نو دا یوه نښه شوه څه نښه ده بچه حسین صاحب میندې به خپل مالکان زیږوي او تفصیل وشو چې مور نه به څنګه مالک پیدا کېږي د هغې وضاحت وشو پوه شوي پې تاسو که نه دوه قوله مشهور موږ ذکر کړو یو دا چې جهاد به عام شي نو وینځې به ډېرې شه واضح ده که په دې معنی کې نو هم دا نښه څه ده ښکاره شوې ده او که دا معنی ترې واخلې چې مور به داسې بچي وزېږوي چې هغه بچي به بد اخلاقه وي نو هغه به داسې لکه مالکان او مور به داسې لکه نوکره نو که په دې اعتبار واخلي نو هم دا نښه څه ده دا ښکاره شوې ده د هغې نه بعد به یو علامه په حدیثونو کې دا راغلې ده د قیامت ته نږدې کېدو چې منځونه به لنډ شي او خطبې او تقریرونه به اوږده شي منځونه به لنډ شي او خطبې او تقریرونه به څه شي اوږده شي یو دا نښه ده دې سره یو بله نښه ده ته هم ذکر کومه ځکه چې دې په شان ده بله نښه دا ده او بیا درته وضاحت کوم کثرة الخطباء وقلة العلماء خطیبان او مقررین به ډېر شي تقریرونو کولو والا به ډېري خو هغه علما به لږ شي کومو علماو سره چې د قرآن او حدیث علم وي دا دوه نښې دي جدا جدا دي خو ما دواړه یو ځای ذکر کړي اولنۍ نښه کومه یوه ده مونځ به لنډ شي تقریرونه او خطبې به اوږدې شي نو د دې سره متصل نښه خطیبان او مقررین به ډېر شي بیانولو والا به ډېر شي خو قرآن او حدیث علم چې ورسره باعمله علما به څه شي هغه به لږ شي حدیث کې دا راځي امام بخاري رحمه الله په الادب المفرد کې راوړی دی امام طبراني هم راوړی دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وی وإنكم في زمان الصلاة فيه طويلة يخبلوا ملګرو ته لګیاو عبدالله بن مسعود وی تاسو په داسې زمانه کې چې مونځ پکې اوږد کیږي والخطبة فيه قصيرة
او خطبه او تقریرونه پکې لنډ لنډ کیږي. وعلماؤه کثیر، تاسو په داسې زمانه کې چې حق گو علما، حق پرست علما پکې ډېر زیات دي. وخطباؤه قلیل، او تاسو په داسې زمانه کې چې خطیبان او مقررین پکې څه دي؟ هغه لږ دي. وسيأتي على الناس زمان، او داسې زمانه به په خلکو باندې راشي الصلاة فيه قصيرة، منځونه به پکې لنډ شي. والخطبة فيه طويلة، او تقریرونه او بیانونه او خطبې به اوږدې شي. خطباؤه كثير وعلماؤه قليل، خطیبان او بیانولو والا به ډېري، خو هغه علما به پکې لږي. کوم علماو سره چې د قرآن او حدیث علمي با عمل علما به لږي. يؤخرون الصلاة، منځونه به په خپل وخت باندې نه کېږي په هغه زمانه کې. د هغې نه بعد بل دلیل پیدا واله. امام هروي رحمه الله دا روایت راوړی دی او صحیح روایت دی، شیخ البانی په سلسله صحیحه کې راوړی دی. ابو ذر غفاری رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، انکم اليوم فی زمان، تاسو داسې زمانه کې پیغمبر وی دا خبره چې علما پکې ډېر دي. قلیل خطباؤه، او خطیبان او بیانولو والا او تقریرونو والا پکې لږ دي. من ترک عشر ما يعرف فقد هوى، چا چې د دین اسلام لسمه حصه هم پرېښوده نو دی تباه شو. چا چې لسمه حصه باندې عمل پرېښو نو دی څه شو؟ تباه شو. د حدیث ته غوږ کېږدی. ویأتي من بعد زمان، او بیا به داسې زمانه راشي په دې خلکو باندې، دا زموږ د زمانه ده، کثیر خطباؤه، بیانولو والا به ډېري، تقریرونو والا به ډېري، خطبو والا به ډېري. قلیل علماؤه، خو حق پرست علما به پکې لږي. من استمسک بعشر ما يعرف فقد نجا، په دغه زمانه کې چې چا د دین په لسمه برخه باندې عمل وکړو نو دی کامیاب شو. خیال م دی؟ یعنی ګناهونه دومره عام شوي دي او جهل چې چا د دین په لسمه حصه باندې عمل وکړو نو د قیامت په ورځ څه شو؟ کامیاب شو. او د صحابه کرامو په زمانه کې چې چا لسمه حصه هم پرېښودې نو دی څه شو؟ تباه شو. دا نښه ښه ښکاره شوې ده. او دا زمانه راغلې ده، منځونه لنډ شوي دي او خطبې او تقریرونه اوږده شوي دي. د منځونو دا حال له تاسو نه وي، سجدې پکې پته نه لګي، د رکوع پکې پته نه لګي، نه اطمینان شتي، نه سکون شتي، نه خشوع شتي. او که چېرته اوږد مونځ دي کو بیا خصوصا زموږ په ملکونو کې نه، سبحان الله، په دې د باندې هم خلک دا فتوا لګوي دا وهابي دی. او دا اوږده منځونه او ښایسته منځونه دا هم د الله یو شرف دی چې موږ ته نصیب کړی. یو ملګري خبره کوله، وي جومات کې امام نه و، زه مخکې شو، وایي چې ما مونځ وکړو، مونځ مې اوږد وکړو. صحیح مونځ مې اوږد معنی دی چې رکوع سجده هر څه برابر. وایي د منځه نه به څه مشران راپسې دي، وایي چې ته څه د وهابیانو پېښې دې شروع کړي دي. وهابیانو پېښې کې هغوی خو چې د اوږده منځونه کوي نو هغوی ته به پیسې میلاویږي، ځکه هغوی منځونه اوږده کوي. نو تا سره منځ اوږد کړو، تا ته پسې پیسې میلاو شوي دي. دا نن سبا داسې دور دی چې منځونه پکې لنډ شوي. ته جومات ته د کور نه راوځې، اقامت به واورې، او چې جومات ته رسې نه تا نه به پکې رکات دو رکات دا شوي. جومات به حالانکې تا ته ښه نږدې په یو څو قدمه کې، او تقریرونه ډېر شوي دي، خطبې ډېرې شوي دي، اوږدې اوږدې خطبې، اوږده اوږده تقریرونه. څه د پاسه ګنټه به دې خطبه کوي او څه د پاسه ګنټه به دې تقریر کوي. او منزله چې راشي نو د منزل دا حالي چې نه یې رکوع برابر ده او نه یې سجده برابره ده، نو ورته وایه ستا د دې تقریرونو فایده څه ده؟ ته دا بیانونه د څه دپاره کوې؟ ستا د دې تقریر څه اثر خو موږ ونه لیدو.
څه فایده خو موږ ونه لیده. ځکه یو حدیث کې دا راځي چې ان طول الصلاة وقصر خطبته مئنة من فقهه، چې کله یو سړی مونځ اوږد کوي او تقریر او خطبه لنډه کوي نو دا نښه ده چې دا سړی په دین باندې پوهه دی. به ګوره دې ته دا زموږ په زمانه کې راښکاره شوي ده چې خطیبان ډېر شوي دي او علما کم شوي دي. خطیبان ډېر شوي دي په دې معنی سره جوماتونه څومره ډېر شوي دي چړقې جومات دی، چړقې جومات دی. پخوا خو دومره جوماتونه نه وو که نه، نو چې په هر جومات کې خطبه کېږي د جمعې او تقریرونه پکې کېږي نو خو مقررین ډېر شو که خطیبان ډېر شو، خو باعمل علما او حق پرست علما دا به تاته ډېر لږ میلاویږي، ډېر لږ به درته میلاویږي، او د ډېرې لویې برخې خاوني او د ډېر خوش قسمت انسانی چې الله ورته داسې عالم نصیب کړي چې هغه حق پرست عالم وي. هر بیانولو والا عالم نه وي. د فایدې ده چې زموږ دا پښتانه په دې نه پوهېږي. اکثر پښتنو دا مطلب دی زموږ د دې قوم چې کوم سړی په منبر باندې ناستي او بیان کوي نو دی به څه دی به عالم. نو دا مقررین نن سبا چې لګیا دي او د دروغو دا قصې بیانې او دا منګړت روایتونه او بس پکې نن سبا نوي خوبونه مارکیټ ته راوتي دي هغه بیانوي. روزانه نوی خوب راوځي. دا مولیان او علما نه دي، دا څه دي؟ دا مقررین دي، دوی خبره کوي بس. لازم نه ده چې په منبر باندې یو سړی کیني نو دی به مولای دی به عالم. کله داسې هم کېږي ګوره چې یو سړی د قرآن او حدیث علم ورسره وي نه خو په بیان کې تکړی، داسې بیان به وکړي چې د خولې نه به یې پشم رواني او دا چغې چغارې به وایي، خو نه په دې خپل علم باندې عمل شتي او نه ورته د قرآن او حدیث پته شتي. سبحان الله. دا زمونږ دا دور دی. په ټي ویانو باندې مولیان کېنولي، په پروګرامونو کې به تییني چې مولیان دي غټ پټکي به یې والي، جوماتونه ترې ډک دي، لارې کوڅې ترې ډکې دي، خو دغه بیانولو والا دي بس. کې بني په سپیکر باندې او غریبې به راکاږي، یو غر به ولي بل غر به ولي، اکثر په یو بل پسې لګیا دي. هغه منبر چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په میراث کې پاتې شوی د علماو ته، هغه منبر نن سبا علما د خپل شخصي مقابلو دپاره استعمالوي. تا دا ووایي ما دا ووایي که ته نرز وایي راوځه هغه ورته وایي زه به راوځم او ته راشه او مناظره به وکړو، کې به نو د دروغو قصې او منګړت روایات او بیا دا خلک وایي توبه د ده په شان مولا ما په ژوند کې نه دی لیدلی. عوام دا خبرې ډېرې کوي وایي د ده په شان مولا ما په ژوند کې نه لیدلی. سړی ډېر حیران شي دا خبره هغه څوک کولی شي چې دا ډېر لوی عالم دی چې چا سره علم وي، ځکه چا سره چې علم وي نو هغه پېژني چې دا مخامخ سړی عالم دی او که نه دی. نو اوس عامي ته د څه پته ده؟ یو سړی په شکور کې د ډوډۍ فرق نشي کولی چې دا ډوډۍ د جوارو ده او که د غنمو ده، او دی وایي دا پلانې مولا د ده په شان لوی عالم وایي ما په ژوند کې نه دی لیدلی. دغه چیندخ هغه مثال دی که نه، کوهي کې پروت ټوپې ووایي دنیا به دومره وي یا بلته وي، هسه نه و لیدلي. نو هغه ته دقه غټه خبره ښکارېده چې اوس یو سړی علم ورسره نشته، د علماو سره نه دی میلاو شوی، د خپلې کلي علاقې نه نه دی وتی، په دقه خپل مولای ایمان دی چې څه دی وایي بس دقه دی او چې څه دی نه وایي هغه نشتي. نو خود به دی وایي چې په دنیا کې لوی مولا هم دقه دی، دی وده دی په تیارو کې پروت دی. ته وایي راشه علما وینې چې پته درته ولګي. داسې علما دي چې د علم غرونه دي، خو دا پته هغه چاته لګي چې عالم وي پخپله. نو خطیبان ډېر زیات شوي دي، دومره زیات شوي دي چې د پتیلې نه سر اوچتی لاندې ته خطیب او مقرر پروت دی. یو روایت کې دا هم راځي چې قاریان به ډېر شي. قاریان دا نن سبا زموږ زمانه ده که څومره قاریان دي
چې ورسره ملاویږي جي وایي دې ته قرآن یاد جي د قرآن یاد کړی جي د قرآن یاد کړی خو قاري جدا دی او عالم څه دی جدا دی عالم هغه دی چې د قرآن باندې پوهیږي چې په دې کې څه دي او خلکو ته یې بیانوي قاري خو صرف د قرآن زباني یاد کړی دی بس قاری هم په قرآن باندې نه پوهیږي او کم چې نه دی یاد کړی او نه دی ویل هغه هم په قرآن نه پوهیږي صرف دومره دی چې قاري زباني یاد کړی دی په دې ته غوره دی ویلی شي نور دیم په دې نه دی پوه چې الله څه وایي او دغه دا چې ورته نه دی یاد او چې ویل وله نه ورځي هغه ته هم پته نه شي چې الله څه وایي او اکثر جاخه هغه په دې خطیبانو کې مقررینو کې ده چې علم ورسره نشته او په دې قاریانو کې چې علم ورسره نشته زمونږ دا خلک وایي پلانو ډېر لوی عالم دی ته به ورته ولې څنګه وایي قرآن ورته زباني یاد دی قاري صاحب د قاري صاحب نه مولا جوړ کړی د قاري صاحب نه به عالم جوړ کړی مقرر نه را به شي دوه خبرې به وکړي وی هغه چا تقریر کړی و نو هغه بل کس وی یاره څه تکړه مولا راغلی وی بل ورته چې څه وی د دې سپیکرو نه یې څه مدرزه وویسته وی څه وی دا منبر یې داسې وخوځه وی څه وی سم د دې خولې نه یې پشم تو وی بس دې ته دا غټ مولا دی غټ عالم دی په منبر باندې کېناست او پټکۍ اچولی او اکثر ورسره که چغم واچي موږ ته پته ده که نه الحمدلله موږ پرې پوهېږو چې دا سړی په څومره اوبو کې دی دی په قرآن او حدیث پوهېږي که نه پوهېږي هر د مدرسې نه فارغه عالم نه یي ګورې دا خبره یاده ساتي او هر عالم په خپل علم باندې عمل نه کوي دا خبره هم یاده ساتي لازم نه چې مدرسې نه به فارغه شي بس دی به صحیح دی به عالم او دا لازم نه دی چې یو سړي سره به علم ډېر نو دی به پرې عمل کوي علماء په دوه قسم دي ګوره څنګه چې عوامو کې بېدینه او دینداره دي نو دغه شان په دې علماو کې هم بېدینه او دینداره پکې شته بعض علما هغه دي چې الله ورله کوم علم ورکړی په هغې عمل کوي بعض علما هغه دي چې هغوی علم ورسره وي پوهېږي په قرآن او حدیث باندې خو عمل پرې نه کوي دې حدیث یو مطلب دا دی چې داسې علما به په آخره زمانه کې ډېر شي چې په خپل علم باندې به عمل به نه کوي د عوامو نه به یې رسي شي ګیله چې یو سړی په قرآن او حدیث باندې پوهېږي او دی په قرآن او حدیث باندې عمل نه کوي چې یو عالم پردی حق خوري چې یو عالم ظلم او زیاتی کوي چې یو عالم دروغ او دوکې دړاکې کوي چې یو عالم په بدعاتو او خرافاتو کې پروت وي نو سړی به بل عامي ته څه نصیحت وکړي چې د خپل حال دا دی او بیا په خبره کې وزن هم نه وي ګورې کله چې تاسو یو عالم وینئ او خلک یې خبره اوري او محبین ډېري او په خبره کې اثري نو پوه شه چې دا عالم با عمل دی دی چې دا کومه خبره کوي په خپله پې عمل کوي ځکه په دې خبره کې وزن ډېر دی نو د قیامت ته نږدې کېدو یو علامه دا ده څه ده منځونه به لنډ شي تقریرونه به اوږده شي خطبه به ډېر شي مقررین به ډېر شي بیانولو والا به ډېر شي خو علما به څه شي کم شي نو دا فایده یې ده کوي هر مقرر عالم نه هر قاری عالم نه عالم جدا دی قاری جدا دی مقرر جدا دی عالم جدا دی زموږ په ملکونو کې چې نوم یې وله لیکلی نو دومره اوږد نوم یې ورسره پړپړی لیکلي چې هغه لس اوښان نشي اوچتولی لذیذ البیان شغلی بیان شغلی ورولي وی دی اصل چې کینې نه هغه نه په قرآن پوهېږي او نه په حدیث باندې پوهېږي غریبې به راکاږي کله په یو ځای کې به د اوس نه او د بدعتیانو او د بریلیانو خو د اوس نه تجارت شروع شوله میاشت کمه داخله شو ربیع الاول میاشت راله کنې بیا تجارت شروع شو په بار ربیع الاول باندې پیغمبر پیدا شوی دی نو وایي د پروګرامونو سلسله شروع شو نو د دې 12 ورځو یې پوره جدول جوړ کړی په دې ورځ به پلاني جومات کې غریبي
او په دې ورځو پلاني جومات کې غریبي او د غریبي او د ځای کې دغه خوږ اواز کې لګي او خلک وایي سم مولا دی ښه د ده په شان علما بعضو باره کې لیکلي که نه د یو عالم په باره کې لیکلي چې زه یې شخصي پېژنم ورب الکعبه د کعبې په رب د قسم خورم چې د عربۍ عبارت نشي ویلی او لیکلي شیخ العرب والعجم دی وی د عرب هم شیخ دی او دی د عجم هم شیخ دی او غریب د عربۍ ټکی نشي ویلی ډېر داسې ملګري پېژنم چې نوم پې د مولیانو پروت دی عقیده صحیح ده داسې پکې ډېر چې عقیده صحیح ده قرآن او حدیث مني خو علم ورسره نه وي او نوم پې د څه پروت وي نوم پې د عالم پروت وي داسې ناشنا فتوې به ورکړي چې ته به ورته حیران شي هغه یو دا فتوا ورکړې وه ما پسې راغی یو عالم یې راته یاد کړو یو ملا خو برای نه مولا لکه نوم پې د مولا خو مولا نه و وی هغه دا فتوا ورکړې لکه ما هغه داسې فتوا نشي ورکولی او دا خو ډېره ناشنا ده فتوا څه ده فتوا دا ده چې یو سړی سحر منځله لاړ جومات ته او د سحر دا سنت کوي یو رکات یې وکړو بیا مولا راغی منځه دپاره اقامت وشو او ده دا بل رکات پرېښودو په دې جمع کې شریک شو نو دا سنت وشو او که نه دی به بیا راګرځئ بیا به یې کوي دا خو ماشوم ته هم پته دی چې دا سنت ونه شو دی به بیا وروسته کوي نو هغه ورته جواب ورکړی وي دا به څه شو انما الاعمال بالنیات وي د اعمالو دار و مدار په نیتونو دی ده خو یې نیت کړی و د دوو رکاتو خو هلته منځ کې پکې امام راغی ما ورته وایم دا فتوا به یې نه ورکړې او دا اوس ډېره ناشنا ده او د زما په مخ کې ټلیفون میلاو که موبایل یې به سپیکر کړو مولوي صاحب تا چې خبره کوله څنګه هغه وایي هغه داسې وه او دی به تبعي نه کوي د خلکو داسې ناشنا ناشنا فتوې ورکړي دي چې ته به ورته حیران شي یو کس زما خواله راغی وایي ما د ډېرو مولیانو نه تپوس وکړو ما د څو نه یو دوه درې راته یاد کړو چې ما پېژندو د څه مسلې تپوس دې وکړو و یو سړی دی د هغه دوه ښځې دي یو ماشوم د دې یوې زنانه سره د یوې زنانه دا پۍ وس کړو او بله جنۍ د ماشومه چې هغې د دې بلې زنانه پۍ وس کړو د دوی د یو بل سره نکاح کېږي او که نه ما ورته جواب کې وویل دا خو واضح حدیث دی او واضح فتوا ده دې کې د عبدالله ابن عباس د نورو صحابه کرامو نه چې اصل چې د چا د لاسه د زنانه په دې سینو کې پۍ راغلي دی هغه یو دی نو دا دواړه هم په خپل منځ کې خور او ورور شو اگر که میندې څه دي میندې جدا دي دا مشره ښځه ده دا کشره ده خو مشره او ښځه دوی ته چې دا کوم پۍ راغلي دي سینو ته د چا د لاسه راغلي دي د خاوند د لاسه راغلي دي نو خاوند یو دی نو دا الک او جنۍ د خپلو کې څه شو خور او ورور شو د دوی نکاح نه کېږي ما ته ما خو د غټو مولیانو نه تپوس وکړو ما لکه داسې به نه ویلي ته به زیاتې مه کوه اوس دا مولیان څه له بدنامې دا خو د حلال او د حرامو مسله ده او د واده او د نه واده کولو او خور او ورور او غټې خبرې میلاوې کړو ټلیفون ورته میلاو کړو ما سره په ټیم زموږ والد صاحب هم ناست و هغه هم دې خبرې ګواه میلاوې کړو مولوي صاحب ما چې تا ته ویلي دا مسلې د دوی د نکاح کېږي هغه وایي او کېږي نکاح کېږي میندې جدا دي وایي بیا هغه بل ته میلاو کړو څنګه وایي او کېږي نکاح نو هغه ورته جواب کې وایي چې دلته یو ملا دی هغه وایي چې نه کېږي نو هغه ورته داسې نه وخندل مولیان خو یې ډېر دي الټې وخندل زموږ په هغه مسلې پورې کومه مسلې چې د قرآن او حدیث او دا کوم مولیان چې زه یادوم که نه دا ګوره معمولي مولیان نه دي ځان ته څه وایي د جمعې خطبې او تقریرونه او درسونه او د خلکو فیصلې او د خلکو جرګې او امامتۍ او د هر څه کوي د هغوی دا حال دی نو د نن سبا هغه زمانه ده چې تقریرونه والا ډېر شوي دي خو علم والا کم شوي دي او بله علم هم ډېرو سره شتي خو په علم باندې عمل د لږ علما کوي
په علم باندې عمل لږ علما کې که ډېر لږ علما کې. او زموږ په دې ملک کې چې دا کومه جاخه جوړه شوې ده دا مولیان پکې کته ځي وبرسي. ملک ته نقصان، مسلمانانو ته نقصان، مسلمانانو ته تنګول، لارې کوڅې بندول، مال پالتو لګول، اسراف کول، څومره ډېرې خبرې پکې دننه راځي. بیا هم خلک وایي دا مولیان دي. نو داسې مولیان خو ډېر زیات دي چې یا ورسره د قرآن او حدیث علم نه وي او یا ورسره که علم وي خو عمل پې نشتی. په دې ورسېدی و که نه. او هر سړی هر سورګیری شاګل نه وي. ګورئ هر بیانولو والا مولا نه وي. عالم په عالم کې، په مقرر کې او په قاری او عالم کې فرق کوئ. عالم هغه چې په قرآن او حدیث باندې پوهېږي، د هغې په ترجمه، د هغې په تشریح. اوس دا زموږ په دې معاشره کې او زموږ په دې ملکونو کې چې دا تبلیغیان ګرځي دا ګشتونو والا، پلاني ځای کې چیله ولګوله څلوېښت ورځې او پلاني ځای کې ګش وکړو او دی چې کال له وتی دی او دی چې دومره څلورو میاشتو له وتی. دوی ته هم خلک مولیان وایي. نو اوس یو سړی لکه ظلم دی که نو اوس کېدای شي زما دا بیان خلک واوري، بعض په ما باندې رد کوي چې تا خبره وکړه او دې ته نه ګوري چې ته څومره زیاتی کوې. اوس یو سړی دی توبه وویسته، مونځ یې نه کوه، اوس یې مونځ شروع کړو. ډېره ښکلې خبره ده. ږیره نه وه، اوس یې ږیره پرېښوده. فحاشو کې پروت و، اوس یې توبه وویسته، لاړ تبلیغ کې. 3 ورځې ولګولې چې راغی خلک هغه ته امیر صاحب وایي، خلک هغه ته مولوي صاحب وایي. نو دا ظلم نه دی؟ ظلم دی که نه دی؟ بیا په یم شکیان یې ډېر پکې غلي دي، ما ته ګوري چې نه. که په 3 ورځو کې علم کېږي او د سړي نه عالم جوړېږي خو مزید د دې علماو ملاګانې ماتې شوې، علم طلب کوي، سپین ګیري شو، قرآن او حدیث یې زده کوي. او دې ځوان شیر په څو ورځو کې علم وکړو؟ په 3 ورځو کې د نه مولا جوړ شو. صحیح ده چې یو مسله به یې زده کړي، 2 مسلې به یې زده کړي، خو مولوي صاحب خو ته نه شو ویلی که نه. امیر صاحب، د امیر ډېر غټ نوم دی. ګورئ زموږ په معاشره کې د امیر صاحب نوم سم سپک نوم دی. چې چا ګیره وي نو هغه ته څه وایي؟ امیر صاحب. حالانکه امیر چا ته ویلی کېږي؟ باچا او حاکم ته ویلی کېږي. یا امیر هغه چې په جهاد کې امیر شي، او یا امیر هغه چې په سفر کې سړی روان وي او یو کس په ځان باندې مشر کې هغه امیر شي. نو موږ چې څوک یو معمولي ګیره یي بس موږ وایو داسې دی امیر صاحب. امیر صاحب، مولوي صاحب، مفتي صاحب، قاري صاحب او شیخ صاحب. اکثر د دې مدرسو د طالبان نه د وړه وړه چڼي دوی هم یو بل ته شیخ صاحب وایي، او یو بل ته مولوي صاحب او یو بل ته مفتي صاحب. زموږ نه په خپله زمانه شخصي دومره تعدي او زیاتی شوې د زمان. داسې ډېر نااهله خلک دي چې موږ ته شیخ صاحب ویلی دی، وایي ورته ته نن سبا یو هوا رالوتې ده به چې څوک د مدرسې نه فارغ دی دا څه دی؟ شیخ صاحب دی. حالانکه سلفو به په دې کې ډېره زیاته سختي کوله. لوی عالم به و، لوی محدث به و، لوی مفسر به و، خو چې چا به ورته شیخ ووایي یا عالم به یې ورته ووایي نو هغه به پرې غوسه کېدو، وایي موږ خو واړه طالبان یو. او نن سبا چې د چا ته د هغه نوم واخیسته او شیخ دې ورسره ونه وي او قاري صاحب دې ورسره ونه وي نو الټه بیا تا نه خفه کېږي. وایي تا زما د دې نوم سره په دې اعلان کې تا ولې نه ولیکلي چې حضرت مولانا شیخ القرآن شیخ الحدیث دا به ورسره لیکي که نه خفه کېږي. او سلف به په دې خفه کېدو چې ولې دې ورسره دا نوم ولګوه. فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، زه چې کوم علماو نه متاثر یم نو په هغو کې د ټولو نه غټ شخصیت چې زه متاثر یم هغه دا دی. د ده کتابونه زه ډېر زیات ګورم او ډېره استفاده ما د هغه د علم نه کړې ده. الله دې د هغوی په قبر باندې رحمتونه و باران وکړي. هغه به د سعودي عرب په دې ریډیو باندې راتو جوابونه به یې ورکول د مسلو. نو کله چې هم دا څوک چې سوالونه کوي د دې علماو نه، اوس هم هغه پروګرام چلېږي نور علی الدرب ورته وایي، مذکر ماسخوتن 9 بجې کې دې څه ټیم کې چلېږي داسې که نه.
نو په هغې کې دا کس کوم چې سوالونه کوي هغه د هر عالم نوم لري د پروګرام په اوله کې فضیلة الشیخ العلامه او بیا چې د هغه څه وظیفه لکه هیئت کبار العلما د سعودي عرب په غټو علماو په کمیټۍ کې نو ورسره وایي هیئت کبار العلما کې دی د سعودي عرب په لویو علماو کې دی خو د دې شیخ ابن عثیمین د نوم سره به دا نه وي چې دا هیئت کبار العلما کې دی حالانکه هغه د غټو علماو په کمیټۍ کې وو خو دی به ورسره نه وي په دې ته ډېر خلک خفه وو د دغه کس نه څوک چې سوالونه کوي د شیخ صاحب وایي ته وګوره دې بې ادبه ته واړه واړه علما راولي د هغوی سره وایي هیئت کبار العلما کې دی او د دومره غټ عالم په باره کې نه وایي بیا چې کله شیخ رحمه الله وفات شو او کسان د هغه خواله ورلو وایي ګوره بې ادبه تا به د شیخ د نوم سره دا نه وي چې دا په غټو علماو کې دی ولې دې نه وي هغه ورته وایي ما خو به وي زما د زړه نه تاسو څه خبر وي خو شیخ منع کړی وم هغه وایي چې زما د نوم سره به دا قصې نه کوئ زه هېڅ په غټو علماو کې نه یم او زه به هېڅ په غټو مفتیانو کې نه یم زه خو وړوکی طالب علم یم دا حق پرس علما دي د دې علماو کمی دی نن سبا د دې علماو ما د شیخ ابن باز رحمه الله فتاوه کته دومره متاثره کړو په هغه فتاوه کې یو څو سوالونه دوه درې سوالونه دقه شان راشي سوال شوی دی د شیخ نه لاندې جواب خالی دی صرف شیخ پکې ویلي الله اعلم ما ته پته نشته بیا چا چې دا فتاوی را جمع کړي دي هغه څه وایي وایي زه په شیخ پسې لاړم وایي ما ورته چې شیخ بعضو فتاوو کې تاسو ویلي چې الله اعلم الله ته پته ده ما ته پته نشته نو څه چل وکړم دا سوالونه ترې لر کړم او که نه زه غواړم چې دا فتاوی ټولې را جمع کړم وایي شیخ ما ته وایي چې دا پکې ولیکه چې د خلکو ته پته ولګي چې زه څومره کمزوری یم ولیکه پکې دله ولیکه ورسره لاندې چې شیخ ویلي چې ما ته پته نشته چې د خلکو ته پته ولګي چې زه وړوکی طالب علم یم او دا دی امام ابن باز رحمه الله امام دی امام هغه وایي ما ته پته نشته زمونږ چڼی به ووایي چې ما ته پته نشته چڼی خو لا بیا هم مدرسې ته تللی دی ښه دی چې ګیره پرېږدي چې صرف ګیره یي په مخ باندې دی به ووایي چې زه په دې مسله نه یم پوه نه شرمېږي په دې باندې چې زه به څنګه یم چې ما ته پته نشته او بیا پاتې له مولا نو د داسې علماو کمی دی نن سبا د داسې علماو کمی دی هغه مولیان خو ډېر دي چې شهرت دپاره لګیا دي او علم ورسره نشته نو دې ځای کې دا دوه مخې ذکر شوي یو نښه مخکې ذکر شو او دوه دا وي کمې درې نښې دي ټوټل څو شوي درې کمې کمې دي د زنانه نه به مالک پیدا کېږي یوه دویم منځونه به لنډ شي او تقریرونه به اوږده شي دریم مقررین او خطیبان به ډیر شي او علما او باعمله انسانان به څه شي هغه به لږ شي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله باقي چې کوم علامات دي هغه به پر روان درسونو کې ذکر کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ له په قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته هغه علم نصیب کړي چې کوم علم موږ له فایده راکوي او هغه علم دې الله زموږ نه لرې ساتي كم علم چې نقصان رسي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.